چې مونږ کو اداره جوړو که کمپنی جوړو یا خپل کور ارګنایز کوو دې د پاره دې نه کوو چې مونږ ته فایده وشي فایده دې هم وشي خو اصل مقصد به زموږ سوي هغه به دې نه اوچت وي هغه مقصد څه دی مونږ سمپل از دیټ to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala چې دا الله تعالی رضا حاصل شي benchmark for judgment نو د judgment here د فیصله د کولو چې کوم benchmark دی او کوم هغه standard دی نو هغه څه دی the standard benchmark let's focus on excellence او موږ سوالو چې excellence چې کوم دی standard is only to evaluate and improve زموږ نظام دا وایي چې excellence چې کوم benchmark یعنی احسان چې کوم درجه ده هغه standard is only to evaluate and improve چې دا مونږه تجزیه وکړو سيزونو او هغه کې د خواله او د بهترواله راولو د هغه د پاره دی دا معیار او بل دې څه چې let's focus on excellence if focus په excellence باندې focus نوي چې احسان درجه ته سيز ورسي خو بلکې focus پسې چې کوم معیار مقرر شوی بس هغه معیار ته ځان رسول دي که هغه ایکسلنٹ وی او کو نه وي او زمون په نظام کې راځي چې نه ته د احسان درجه ته ځان رسې ظلم کې بنه پاتې کېږي عدل یا عدل نه مخ کې او برابر دا یو فرق دی اوس احسان او ایکسلنس ستوي چې کم ریسورسز مونږه اویلیبل کولی شو یعنی مونږه را پیدا کولی شو زمونږه کم ریسورسز را پیدا کولی شو او خو پورا من تن پورا زور ولګو او بیا چې سکیږي نو هغه مونږ په الله پاک باندې پریدو نو دغه ته به ایکسلنس مونږ وایو نتیجې ته مونږ ایکسلنس نه وایو نه چې مونږ په وس کې صدا هغه مونږ پورا ولګو هغه کې کمی نه کوو او نور نتیجه په الله پاک باندې پریدو نو دغه به زمونږ د ایکسلنس لیول وي هغه سوي چې نه کته زور لګې کنه لګې خو چې نتیجه خور کینو دا ایکسلنت او کو نتیجه خور نه کړه نو دا ایکسلنت نه وي سمپل دغه فرنداغي د بنچ مارک هغه نتیجه ده او زمون د بنچ مارک چې کوم دی د فیصله هغه سټانډرډ چې کوم دی هغه نتیجه نه ده هغه سټرګل دی زمون په ذمہ انتهایی کوشش ده نو دا زمونږه هغه د هغې د نظام فرق دی world view a company should make profit to exist but should exist for something higher یو کمپنی دا یو اداره دا نو هغه د فایده ورکوي او but should exist for something higher لیکن د هغه وجه تخلیق تس د هغه فایده نه علاوه څه اوچته وي یعنی څه غټ سیس د پاره د هغه کمپنی جوړ کړی شي صرف فایده طریقه ته نه پکار هغه څنګه we should not live to eat rather eat to live موږ نه چې صرف خوراک د پاره ژوند یو بلکې پکار چې موږ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خوراک ٹھیک شو جی او and should live for something higher and powerful او بیا ژوند تیرو د اغینا سوچت او اعلی مقصد د پاره ژوند تیرو دا نه چې صرف موږ خوراک د پاره ژوند تیرو د دې مطلب دا دی چې موږ کو اداره جوړو که کمپنی جوړو یا خپل کور ارګنایز کوو دې د پاره دې نه کوو چې موږ ته فایده وشي فایده دې هم وشي خو اصل مقصد به زموږ سوي هغه به دې نه اوچت وي هغه مقصد څه دی موږ سمپل از دیټ to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala چې دا الله تعالی رضا حاصل شي یعنی کمال اطاعت سره چې کوم دی د الله رب العزت اگر رضا حاصل شي نو کوم ته فائدہ کیږي نه ډیره خبره ده او دیمه خبره دا چې دا نور دنیا ته په کوم نظر باندې ګوري a company exists to make profit یعنی یو کمپنی چې جوړه شوې ده نو هغه مقصد دا چې موږ زیات نه زیات نفع واخلو زیات نه زیات نفع اغوستلو کې کله کله نور خلکو نقصان هم وشي او موږ دا ګورو که د نور خلکو نقصان نکیږي او موږ ته فایده کیږي نو فبها ډیره خبر ده خو که د نور خلکو د نقصان په بنیاد باندې موږ ته فایده کیږي نو هغه وخت موږ ته اجازه نشته چې موږ د خلکو د مجبورۍ نه او د خلکو د ضرورت نه غلطه فایده واخلو ځان لپاره د فایدې فیصله وکړو دغه یو فرق سود وغیرہ لکه سود نظام دا دغه شو د یو باطل شو څنګه بلور دي باقي کوم ته ځان نواز مسلمان چې وي ته بس کا ته کې شی ملاوي دی نه پر نقصان وکړي دا بالکل همدغه سیس دی همدغه وجه ده د مثال داسې دی چې ډاکټر عبدالباری خان صاحب چې کوم انډس هاسپټل جوړ کړی دی
نو هغه فری اف کاست خلکو ته علاج کوي. نو د خلکو دا خیال دی چې دا به ونه چلیږي. نن هغه د نورو هسپتالونو نه ډېر ښه سټینډرډ او ډېر ښه چلیږي او ډېر ډاکټران د دې وجې نه هلته راځي چې یاره تنخوا خو ماله نور خلک هم راکوي، خو دغلته چې کوم غټ مقصد دپاره زه دغه کېږم هغه ډېر غټ مقصد دی، نو که تنخوا یا هغه مره دی لږ کمه شي نو دا څه خبره نه ده. نو ډېر ډاکټران صرف په دې نیت باندې راځي. نو چې وجه سره چې د ډاکټر عبدالباري خان صاحب نیت چونکې هغه د خدمت او د الله رضا ده، نو د دغې نیت د وجې نه ډېر خلک هم د دې لپاره راځي چې یاره تنخوا او پرافټ خو ماته نور ځای کې ملاویږي، خو دلته something is higher than the profit. نو ځکه مونږ دلته راځو، دلته مونږه سروسز ورکو او نن الحمدلله انډس هاسپټل ډېر ښه روان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.